السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته وروستی او اخري موضوع د ی توري کې د یوم موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. ی یوم یوم دا یوم دی. دا یوم دی. بزګر په یوم باندې کار کوي. بزګر په یوم باندې کار کوي. په یوم باندې ځمکه اړول کیږي. په یوم باندې ځمکه اړول کیږي. د یوم لاستی له لرګي جوړیږي. د یوم لاستی له لرګي جوړیږي. زموږ د کلي پخ ښه یومان جوړوي. زموږ د کلي پخ ښه یومان جوړوي. بزګر خپلې کرونده کې یوم ته ډیره اړتیا لري. بزګر خپله کرونده کې یوم ته ډیره اړتیا لري. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا: بزګر، دهقان. بزګر، دهقان. پخ: آهنګر، له اوسپنو د شیانو جوړونکی. پخ: آهنګر، له اوسپنو د شیانو جوړونکی. کرونده، ځمکه. کرونده، ځمکه. کورنۍ دنده. د ی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د ی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د ی توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. کلینیک. کلینیک چې د تورو په بڼه لیکو: کاف، لام، ی، نون، ی، کاف. کلینیک چې د تورو په بڼه لیکو: کاف، لام، ی، نون، ی، کاف. دا 6 توري چې سره یو ځای کړو کلینیک کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: کیمیا، تاریخ، یووالی. دا 3 کلمې به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د ی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د ی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د ی توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړي دي. لومړی کلمه یا لغات به زه درته ترې جوړ کړم، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. ب، ی، واو، لام، واو، ی. دا 7 توري چې سره یو ځای کړو بیولوژي کلمه ترې جوړیږي. ب، ی، واو، لام، واو، ی. دا 7 توري چې سره یو ځای کړو بیولوژي کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې چې د تورو په بڼه لیکل شوي دي: لیکل، منګی، بریالی. دا 3 کلمې چې د تورو په بڼه لیکل شوي دي تاسو به یې د لغات یا کلمې په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د ی توري کې د یوم موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د ی توري کې 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه یا لغات ما درته ترې جوړ کړ، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې د لیک او لوست اسانه زده کړې وروستی موضوع مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د یوم موضوع خپل ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.